د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له سپکاوي ډکو ویناوو کې ویلي چې افغانستان د هایټي او سومالیې په څېر د دریمې نړۍ له هیوادونو یې د کډوالو منل د تل لپاره ودرولي دي. نوموړي چې پنسلوانیا کې یوې غونډې ته خبرې کولې ویلي ولې باید کډوال تل له داسې هیوادونو امریکا ته ورشي خو د ناروې او ډنمارک په څېر هیوادونو ته کډوال نه ورځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو یو ځل بیا د افغانانو غصه او نیوکې راپارولې دي. ټرمپ په یو وینا کې چې تمه وه د اقتصادي وضعیت او د افراط مخنیوي په موضوع خبرې وکړي، ناڅاپه یې خبرې کډوالۍ ته واړولې او افغانستان له هایټي او سومالیا سره یو ځای چټل او له جرمونو څخه ډک هیوادونه ونومول. No, but think of it. He's given not like peanuts, billions. These are people that don't work in their own country. ولې باید موږ له داسې دوزخي هیوادونو لکه افغانستان، هایټي او سومالیا څخه مهاجر ومنو؟ دغه هیوادونه ککړ، بې نظم او له جنایت څخه ډک دي. د افغان امریکایي ټولنې غړي او د مهاجرو د حقونو فعالان وایي دا ډول سپکه کوونکې څرګندونې د افغان مهاجرو په اړه منفي لید لا پیاوړی کوي او سیاسي فضا لا پسې قطبي کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې میلیونونه افغانان دننه او بهر له امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د کارپوهانو په باور د یو ملت تشریح کول په داسې له سپکاوي ډکو ټکو غیر مسؤلانه کار او له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې دي.